اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټول ملګرو ته ځان سلام کوم. ملګرو زموږ هغه بل پیج کې څه مسله راغلې ده، دا مې یو نوی پیج سټارټ کړی دی او د دې خلکو دپاره چېرې دا خلک ګوري زموږ دا پروګرامونه ډېر خلک د نشیانو نه متاثره دي بار، نو د دې پیج په ذریعه په دې ذریعه باندې موږ ته کانټیکټ کوي، راځي را دلته او دلته موږ سره مریض داخلوي، نو د هغې دپاره بل پیج هم دغه که او عمران دیوانه او رمبو هم ناست دي، هغوی به یو څو لطیفې هم وکړي همدغه خلکو ته. تاسو ورځ زه خپله لایب راغلی یم، نو هغه پیج کې څه مسله راغلې ده، کیدای شي انشاءالله هغه هم ټیک شي، کوشش هم دی، خو امر هغې کې څه مسله ده، هغه مسله نه ده ختمه شوې، چې ختمه شي د هغې د وجې موږ دا نوی سټارټ کړو چې زه دا نوی موږ سره بل پیجونه نو بس په دې نوي باندې موږ سټارټ واغستې، امره به دا چلو، د هغې نه پس به انشاءالله بیا که هغه ټیک شو نو په هغې باندې به هم راځو. او دا چې څونه شیر کولی شئ او څونه چې زموږ مینهوالي زموږ کتونکي که څوک زموږ خوښولو والی د دې ملګرو زموږ دا پروګرام ګوري، اوس ګوري، بیا ګوري او څونه زموږ کتونکي نو زموږ دا پیج مخکې شیر کړئ چې مخکې لاړ شي او تاسو ته پې نوې نوې ویډیوګانې موږ در دغه کوو او تاسو یې ګورئ ټول. او عمرانه سر جی کاکا صاحب والا یو میاو را سره که نه ما سره ملاو شوی و هغه ګلکار و بس زه هغه وم مزدور وم ورسره پیله کار ټیټ و بس ما به ورسره کولو نو بیا زه یو مزدور وم چې کله بره شولو نو موږ ورته هغه جوړه کړه څه ته وایي ګوازم ورته جوړه چې ګوازم جوړه کړه نو زه پسې نه شوم رسېدی ورکو ټایم نو ما ته وایي څه چینګ چینګ زه وایي لږ تکړه شه ما ورته ما ښه صحیح ده. نو چې کله مې ښه کار شروع کړو نو ښه مې چې دب ادب ګوازه ورته ډکه کړه سړی چې ښکته شو چې ګړزې شو ښکته راکوز شو راوتغېده یو د خر کیسه کوله که نه خو هغه باچا او د وزیر دلته خبره پکې مه کوه څنګه کیسه وه. السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلام کوم. زموږ دا پیج دی کوم ویډیوګانې چې موږ شیر کوو هغه زوړ پیج چې دی هغه ګډوډ شوی دی، په دې ذریعه باندې به تاسو دا نورې ویډیوګانې ګورئ. او اوس خان ته یو خبره کوم، یو باچا یې هغه وایي ما له داسې وایي ما له داسې خر واله چې د دې د پاسه خر نه یو سړی راخته هغه سره ډېر مزېدار خر دا وزیر ورته وایي دا خر دی په څو دی، ورته وایي دا خر په 2000 چې نور خرونه په روپۍ دي او په 2 روپۍ ته دا څنګه په 2000 خرڅې، هغه ورته وایي په دې چې کښېنې نو ډایرکټ به ورته مکه مدینه ښکاري. چې کله ته چپ شه ورته وایي چې په دې کښېنې نو مکه مدینه به ورته ډایرکټ ښکاري، خو چې کله ته هغه خر والي نو ورته وایي ګوره چې غلط نه نو هله به درته مکه مدینه ښکاري. نو سړی ته لړ شو باچا وزیر ته ګوري، وزیر باچا ته ګوري چې څنګه چل که نه دواړه یو بل ته ګوري. وزیر ته وایي زه ته وربره شه چې تا ته به څه ښکاري، چې کله وربره شي وزیر ګیر چاپېره ګوري وایي باچا مکه راته ښکاري خو مدینه راته ته ښکاري مکه راته ښکاري مدینه راته ته ښکاري. باچا وایي که زه اوس نه ورخېږم او زه وایم چې ما ته هر څه نه ښکاري خو ما ته به وایي چې ته د ټولو غټ شیطان یې که نه. باچا چې وروخېږي ګیر چاپېره ګوري وایي مړه ما ته خو مکه او مدینه دواړه ښکاري وایي تاسې ما یو دا لوکاټ هډوکې راوړئ ته راشه دلته کښېنه لوکاټ هډوکې دې سر جون بارکې کراله چاره دانیانو ګېډې ده دانیانو ګېډې او د چې بلمده ورځ راوځې بیا دي واجالیلو خدا خودت آبوگا زی تلاشی کن دل ځان ډېر غټ سړی ښکاري. او که څه خبرې کوې یو څوک یې خبرې سرجینو بس څه ووایو تاسو بس رمبو داسې روغ دی که لکه انډیا پولیس لکه د انډیا پولیس یو لکه ډبل اشاره چې خبره کوي سرجي غناګانه بجلی لاړه نشي واپس چرای داسې کې
سرګي دته الوګانو رېړالو او بس الوګانو ټیپر مې پر به خرڅوي نو نور خو د کار یې نه نو دی ټیپر خو تې ولي به پکې دا یو واچه نه بله سعیده سرګي ولې نه زمونږ خو خوښه ده که نور چلوي الله نه ازاري دی نه دا غاښونه دې راختي نه دي او که دا دا تا خوړلي دي که نه سرجي ټایلنډ کې ده ښه ده شکر یې ها خو ډېر دی او وختي چې ډوبونه وال هغه نه ټوپونو کې به پنچر شول لکه د چین دغه غوړو کې بچینې دا خو پیژنې تاسو اوله نه لکه خړ خنزیر څنګه بچی چې هغه یې وباسي پړانګ یې وباسي چې عمران هم اوس ښه سورکي شوی دی ګورې دې پوزې ته وګوره ټایټانیک کیشته وا خو سور کې بنی شاټونه یې هم راته غولي دي ګوره په خوله کې یو شاټ نشته نو ته خو بیا لاړې اجامت ګوچې څه شوې تراش یو ټاپه خو ته وکړه تراش ته یو ټاپه تراش ټول د ټاپې نه دوه نیت تړي نیت مه تړه نیت د غذا بند سرګي وایي چې دا لنډی ټوپک مې راکړه په ما مینه جینۍ بل ته ورکوي لنډې ټوپک خو ته یې نو نور تا چې راکړي نو بس بیا به خبره ټیک شي سرګي نو په دې باندې چې ځای چې دا درو نه او بله ورته ووایه راشه بله بله سرګي نو بله څه ووایو یو بله ټپه هغه خاپیرک پورې وړو کې بچینې بنډه هغه شی دی نه بله ټپه ووایه یوه ټپه ووایه که نه چې چا راته وی چې جانان د تور دی او ما په رڼا لیدلی نه دی او تور به وینه ټوله خو نه دی ډکي څه چې ټوله وای ما درته وی چې یار مې راوکسي وي نو پکې نه ډکي بیچاره ته وی چې جانان دې تور دی ما ورته ویل چې ما په رڼا لیدلی دی تور به وینه چا راته ویل جانان دې تور دی وایي چا ظالمانو په تارکول مګري راشه یو بله راشه شاعر یې پوره راشه یو بله راشه یې بله بل سرګي بله نه راځي او انشاءالله رمبو به زما په سر بله وکړي یا به یې ووایي ما خو ختم کو ما وی چې انشاءالله رمبو به زما په سر یو بله وټپه وکړي ښځه دا دې ده ته ډالۍ وایي یو کې منډلې څوک به درکړم تا مانه ټول عمر ریوړی خوړلي دي زبردست چوشنی دې څه کس بیا چوشنی مې والله ختم کړی هسې مور خو دې ښه مور ده دا خو مور ته تیاره ده ګورې او سوچه ګیرې ده نه سو ګیره خو سوچه ده بالکل سوچه عمران لکه په تاړه باندې واښه وشي او کنه خلک به مو چې دا څه وایي یاره بس ډېر ګپ موره ګورو بس دا وایي ستاسو د ګپ دپاره دا ستاسو د ګپ دپاره ملګرو یعنې چې تاسو مو خوښوئ او زمونږ ښېګړه کوئ بس دا راله لایک کوئ پالوې کوئ او هغه څنګه ورته وایي هغه اګلیچه اګلیچ والا ورکوي بس نور پرې نه پرېږدو مننه ورونو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ژوندي اوسئ وسلام